ورکړل او زموږ وطن د دنیا د مستو سانډانو میدان جنګ شو. بیا روسیان دې ته اړ شول، دنیا مجبور کړل، بیا سره کښېنستل، جنیوا کې معاهده وسوه. دا تفصیلات بیا نور مقررین بیان کړي. روسیان ووتل، امریکې هغه پښتو له افغانانو سره نه وپالله. تا ویل د افغانستان استقلال په خطر کې زه راغلی یم، تا ویل زه جمهوري افغانستان جوړوم. امریکا پر یوه خوا ووته، روس پر یوه خوا ووت، امریکا پر بله خوا ووته او زموږ وطن یې لیوانو ته حواله کړي. زموږ د وطن کورني جنګونه و دا حال ته ورسېدو، بیا د بیماپ چې د انسانانو غوښو سپیو خوړې. بیا د خدای پاک کارونه دي، په امریکا کې یو چا یو دوه بریجان ونړول، بیا امریکې مخه راوکړه، دا راویښه سوه. موږ ورته ویلي وو چې زخمي افغانستان مه پرېږده، د دې سبب بلاوې راوزېږي، دا به جهان ته اور واچوي. د خوار ملا په اذان وایي څوک روژه نه ماتوي، زموږ خبره چا نه منله. بیا د دې سزا چې چا ته ورکول پکار وه هغه ته نه څه ورکول سوې، چې چا دا کار کړی و هغه افغان نه و، چې چا دا کار کړی و هغه پښتون نه و، لیکن زور یې بیرته زموږ تر وطن وخوت، تر افغانستان وخوت. پر دې خوا دلته لا نه دي راغلي، روان دي خلک، وزیر مسعود اپریدي مشران ځینې راغلي دي، ځینې پاتې دي راځي به. پر دې وطن چې کومه بده پیښه سوه رضا محمد ذکر وکړ. زموږ په وطن کې منځنۍ پښتونخوا موږ ورته وایه، فاټا موږ بلله، د نادر خان مرحوم زوی دریا خان ناست دی او رکزي مشران ناست دي، نور مشران ناست دي. دا وطن ته فضل الرحمن نشو تلای، دې وطن ته اسفندیار خان نشو تلای، دې وطن ته سیاسي سړی نشو تلای، لیکن دې وطن له د دنیا جهان دهشتګردان، چچن، عرب، خدای خبر څه نومونه راوړل سو، وساتل سول، او بیا یې زموږ د وطن د غړیالیو پښتنو خلاف استعمال کړل. اپریدي، شنواري، وزیر مسعود دوتاڼي، جنډولې عزیزان، دا بې حسابه ووژل سول. موږ داسې خلک نه وو چې موږ په خپل کور کې خلک مړه کړي. دا چا موږ ته ګمارلي وو او موږ څه ګناه کړې وه، موږ څه ګناه کړې وه. د پښتانه په وطن کې د مرګ وجوهات معلومي، قرآن کریم هم د مرګ وجوهات ښوولي دي. ته انسان، هیڅ انسان دا حق نه لري چې انسان مړ کړي، که خدای مکه چې د دوه کاره نه یې کړي، یا یې د چا خپل وژلی پلار، ورور، زوی باک نه کوي، جرګه نه کوي، خواست نه کوي، دا به مري. قرآن کریم هم دا وایي. یا به خدای مکه د چا په عزت بل اوسېدلی. د خلکو زموږ د وطن د مشرانو، کشران خو پرېږده، د مشرانو د وینو قدر نسو پاته. پر مولانا فضل الرحمن باندې 3 واره حمله وسوه. اسفندیار خان ولی خان، اسفندیار ولی خان په کور سړی ننوت، یو ملګري قرباني ورکه، دی بچ شو، سړی شهید شو. پر شیرپاو خان 2 حملې وسوې، په یوه حمله کې 40، په بله حمله کې 100 کسه شهیدان شو. هغه وخت ما ورته وویل، ما و سړی د پښتانه جرګه غواړي. پر چی خلک موږ وژني، پر چی خلک موږ حلالوي، موږ کړي څه دي؟ عزیزانو، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دا جرګه د دې دپاره نه ده راغوښتې چې موږ چاته ښکنځل وکړو، نه موږ دې دپاره راغوښتې ده چې موږ د چا سره بدي وکړو، نه موږ دې دپاره راغوښتې ده چې پاکستان خدای مکه مات کړو. موږ دې قام ته وایو چې وقامه دا 3 ورځې د موږ سره عقل شریک کوي. کومې خوارۍ چې په وزیرستان کې تېرې سوي دي، کومې خوارۍ په نارت وزیرستان کې، په ساوت وزیرستان کې، سوات چې هېڅ نه جنګ کاوه نه کار درلود. زموږ د وطن ډېر هغه خلک دي چې د توپک د چړې څخه لرې خلک دي. دلته یې غوبل جوړ کړ، سواتیان حیاناکه ښځې ونرې د لکونو په تعداد راوار کړل، په سره ګرمي کې د چاسدي او د مردان په سره لمر کې خیمې ورته ودرولې.
دا نازکې موږ پښتنې خویندې دا په خیمه کې چیرې ژوند کوي اودس به چیرې کوي ډوډۍ به چیرې خوري د ژوند ضروریات به چیرې پوره کوي په میاشتو میاشتو دا خلک دلته وساتل نو عزیزانو موږ دا جرګه د دې دپاره راغوښتې ده چې راسئ عقل سره شریک کړو چا سره بد نه کوو پاکستان زموږ ملک دی لیکن داسې نه دی چې د بل د پلار به یو حق زما د پلار به نه وي د بل د مور به حق زما د مور به نه وي د بل د لور به حق زما د لور به نه وي د بل د خور به حق زما د خور به نه وي چې ستا د پلار کم حق دی هغه به زما د پلار وي چې ستا د مور کم حق دی هغه به زما د مور وي چې ستا د وطن کم عزت دی هغه به زما وي عزیزانو نن دنیا ډېره رالنډه سوې ده دې جرګه ته د ګرد جهان سترګې دي دا دونې جنګ دوی وکړ موږ یې مړه کړو وایي پښتون افغان دا دهشتګردان دي بس دوی لنګوټې تړلې دي ژرې یې پرې ایښي دي بریتونه یې خریلي دي بس خږ انسانان حلالوي دا خپل جرم چې زموږ د کامه سره کړی دی دوی په دې کې پټوي و دې خبره ته به موږ جواب ووایو موږ دهشتګردان نه یو د موږ سره اوله دهشتګردي زموږ د کام سره چې عیسی علیه السلام هم نه و پیدا سوی د عیسی علیه السلام خپل محترمه مور مریم بیبي نه و پیدا سوی چې سکندر یوناني د سوات پر لار زموږ په وطن را ننوتی سکندر یوناني د فیلیپ باچا زوی و او د ارسطو رنګ عالم سړي شاګرد و سقراط بوکرات ارسطو دا راغی زموږ په وطن باندې پر موږ یې حملې وکړې موږ یې هغه ته مجبور کړو جنګ ته له هغه یې راواخه بیا چې د دې خوا پرنګی بیا امریکا بیا روس بیا بل دهشتګرد زه یم ته راغلی په ما پسې که زه په تا پسې راغلی که زه په تا پسې درغلی یم زه دهشتګرد یم او که ته په ما پسې راځې نو زه تا څه کوم په خوله دې مچ کړم کور ته دې بوځم میلمه دې کړم اخښه دې کړم ته راغلی زما په کور راننوتلی هغه انسان نه دی هغه مسلمان نه دی هغه پښتون نه دی چې پر خپل وطن سر نه ورکوي چې خپل وطن باندې جنګ نه کوي چې پر خپل مور پر خور باندې دغه نه کوي پر دې خو په کار دا وه چې ګرد دنیا پښتنو ته ګولډ میډل ورکړی وای چې زندهباد وطنونه خلک داسې ساتي نو عزیزانو موږ دا جرګه راغوښتې ده په دې کې به پر ستونزو مجلس کېږي مسعود سړی وزیر سړی اپریدی سړی د سوات خلک ستونزې به ښیي وي دې کام ته چې زموږ پر وطن چیش تېر سو عزیزانو 1200 کسه مشران دریاخان ناست دی پر څنګ ورګزۍ نه د باجوړ زموږ ملګري اصغر و پلار دوی ګرد راغلي دي مشران خلک په ټک ټک 1200 کسه یې وویشتل 1200 کسه په ټک ټک دی نه و چې زموږ خلک کمزوري وو خو د شا چې یې څوک وو پر هغه چې به یې سترګې وموښتې د سړي به غړي ووتو ما پر چی شو وژنې په جرګو کې زه رضا احمد ذکر وکړ په جرګو کې دې بمونه خلاص کړ په اورزي کې په جرګو کې خلک مړه سول په درادرخیل کې مړه سول نو عزیزانو موږ دا جرګه دې ته راغوښتې ده چې ستونزې به بیان کړي بیا موږ د وطن ټول پښتانه عالمان د یونیورسټۍ خلک راغوښتي دي زموږ ښځه زموږ خور چې لاس پورته کړي په لمانځه کې وایي خدایه پاکه دا دې زموږ څنګه قسمت کوي زموږ بچیان ټول په دوبۍ کې دي زموږ بچیان ټول په کراچي کې مسافرۍ کوي قسمت په عربي ژبه کې یو برخه ته وایي د پښتانه برخه الله پاک پر دې کام ډېر مهربانه دی و ډېر غیرتي کام ته ډېره زوروره برخه ورکړې ده چې په سوره رحمان کې الله پاک کم نعمتونه بیان کړي دي هغه ټول زما او ستا په وطن کې ستا دا سوال دا جرګه ږدي چې ولې د جنت غوندې ښایسته وطن او د دنیا د نعمتو ډک وطن زه ولې لوږو سپږو ته سپارل سوی یم او بیا چې زه خواري کاږم هلته د ما سره څه کېږي په دغه منګولو پښتنو دوبۍ جوړه کړه په دا منګولو یې سعودي عرب جوړ کړي په دا منګولو یې ګرد پاکستان جوړ کړي په دا منګولو یې ګرد کراچي جوړ کړي هم پر موږ باندې دغه نومونه دي زه که چا بیا پوښتنه کوله 2-3 داسې کسان زه در ښیم موږ دې هلته رسېدلي یو په سند او پنجاب کې
خلک رپورټ ورکړي چې دا خدای مکړه ایاز خان دی، دا دریا خان دی، دا پلانی سړی دی، د پیسو خاوند دی، درلی ورونو 3 کیسونه ماته معلوم دي، دلته به خلک ناست هغو ته به معلومي داسې درولي دي چې وروره ته پلانی زه دې پېژنم، دغه 2 بمه، دغه کارتوس، دا 3 کیلو هیروین، دا 2 کیلو چرس درته کښېږدم که 50 لکه روپۍ راکوې. هېڅ نه، خالي موټر، خالي موټر په سند کې، په پنجاب کې، په خالي موټر کې عزتمن خلک ناست چې دغه شیان درته ږدم 50 لکه روپۍ راکړه. سردار قاسم خانه زه یې پېژنم، پیسې ورکړي. هېڅ نه و پیسې غریب ورکړي، څه وکړم؟ اوس نواب صاحب چې ودرې خدای مه کوه دا ورځ نه راولي چې ودرې استاد زه په تا پسې هیروین ږدم، په تا پسې پلانه. دا زموږ د کام حالت دی. پر 12 مه یې موږ څرنګه مړه کړو، تر اوسه زموږ د رکشې تاوان، تر اوسه زموږ د پلاني تاوان چا نه دی راکړی. دا جرګه موږ خالي قربانه یو، دلته به خلک یو د بل مخالف خبرې هم کوي، پروا نه لري. څوک به وایي زه فاټا ګډوم، څوک به وایي بېرته فاټا ازادۍ ته ځم، پر دې به خلک خوا نه سره بدو. موږ سیاسي پارټیانو ته هم خواست کړو چې عزیزانو د کام ناتار په کام راګرځي. دا وطن د اوبو د سرچینه ده، لیکن د اکوړې سه یې واخه بیا تر پنجنده پورې چې اباسین د پنجاب په اوبو ګډېږي، خټک، ګنډپور، بروت، دا 2 ډویژنه په سلګونو میله د لوی دریا پر غاړه د باران پاستې کوي. که دا موږ کام د دې مخونه نه سو، دا دریا به دوی نسي نیولي یې دي، بروتا یې ورته جوړه که په نهر کې واچاوه، غټ دیوال یې ورته ولی دی، تر قیامته به موږ د اباسین پر غاړه ودغه ته ناست یو، د باران اوبو ته، د باران اوبو ته د اباسین پر غاړه پښتونخوا ملي پارټۍ نه کښېني. قسم دی چې ګرد مریم ولکه کښېني، چې ګرد مریم ولکه کښېني. لیکن دا زموږ یوازې فیصله نه ده. عزیزانو د موږ سره به عقل شریکوئ. ما د ملګرو سره سلا نه ده کړې، زه دا تجویز کوم، دریا خان ته اوري، رضا محمد لیکي، نواب صاحب ته اوري، زه دا تجویز کوم. بادشاه خان مرکز ملګري راغلي، رفیق پښتون ناست دی، نور سیاسي ملګري ناست دي، زه دا تجویز کوم چې د کمیټې جوړې کړئ، د وکیلانو د مشرانو خلکو کمیټې جوړې کړئ، د دې جرګې ته یو مستقل رنګ ورکړي. دا د پښتانه یو داسې جرګه کوي لکه د افغانستان لویه جرګه، داسې یو شکل ورکړئ. منبر به څوک جوړیږي، څنګه به جوړیږي، فیس به ورکوي که به نه ورکوي، چې ګر سره دا جرګه موږ داسې وکړو، په کال کې یو وار به موږ سره کښېنو او د کام پر دې ستونزو د هغې پر حل سره کښېنو. دې ته یو مستقل شکل ورکړئ، هر نوم چې ورکوئ، د پښتون د اتفاق جرګه یې بولي، بل شی یې بولي، د دې څه دا جوړېدای شي، ډېر ښه اسانه کېدای شي. که موږ په ټبرونو کې هم یې کولی شو، که پر ضلعې کې هم یې کولی شو. دلته ډېر جګرمان خلک دي، وکیلان دي، پوهان خلک دي. سوچ پر دې وکړئ، د دې څه لکه افریقې والا چې یو شی جوړ کړي، افریکن نیشنل کانګرس، د دغه جرګې څه د ډیورنډ تر کرښې لاندې او بیا تر پنجاب چې زموږ پښتانه زموږ عزیزان اوسي، دلته موږ دغه راغوښتي دي، ناست کور یې ودان، ګوجر راغلی دي، د ګلګت خلک راغلي دي. ورونو زموږ په وطن کې چې د موږ سره هر څوک وشي دا زموږ ورونه دي. ته ګوجر یې، ته ګلګتی یې، ته کوهستانی یې، ته د چترال یې، ستا هره ژبه چې ده زما دپاره مقدس ده. ته زموږ د وطن اوسېدونکی یې، ته زموږ د وطن په غم را شریک یې، په غم کې هم زما ورور یې، په ښادي کې هم زما ورور یې. که د تا سره څه مشکلات دي پر دې باندې وغږېږئ، راسئ دغه وکړئ. زموږ پوهان خلک مختلف ملګري دي، پر بجلیو باندې ډېر علم لري. خټک علاقه کې دلته به خټک راغلي ورسره روان دي، په خټک علاقه کې د خدای جهان ګیسونه، د خدای جهان پټرول را دغه سوي دي. لیکن دا دنیا ډېره ظالمه دنیا ده. پښتانه وایي وخت د چارې و د جنګ په ورځ آس پې نه څربېږي. پښتنو عزیزانو خواست درته کوم، ستی وطن که دا وطن دی، ستی وطن منا زموږ وطن، که دا وطن دی، که افغانستان دی، دا د دنیا جهان د نعمتونو ډک وطن دی. دا خلک نه را پرېږدي. عراق هسې بانه وه، ولې عراق کې صدام حسین بم جوړوي،
بیا چې حمله پر وکړه په یوه ورځ یې د عراق 10 لکه پوځ مړ کړي. تر اوسه عراق نه دی جوړ شوی. ځله ویې کښئ قذافي په څه ناترسي مړ کړئ، پر اسد باندې څومره حملې وکړې، تشه په دې وکړې چې هغه وطن پټرول درلود، پټرول یې قبضه کول. دا ستا او دا زما شتمنۍ که په افغانستان کې دي، که دلته دي خلک یې نه راپرېږدي. د دې دپاره اوس له مهرباني وکړئ زموږ پروفیسرانو، مهرباني وکړئ زموږ عالمانو، مهرباني وکړئ، عالمان معنا د دین عالمانو، مهرباني وکړئ د وطن غړیالیو جرګه بازانو راسئ چې خپل صفونه اوس لا برابر کړو. د هېچا څه خیرات نه غواړو. افغانستان یې ټوک ټوک کوي. عمران خان خلک راوغوښتل، وایي افغانستان وږی دی، پلاني دونه پیسې ورکړي، پلاني دونه پیسې ورکړي. یعنې خیرات، د کندهاري خبره خیرات چې ما ته یې راکوي و مور ته یې ورکړه. خیرات زه نه کوم، زه د خپل وطن نعمتونه لرم، زما د وطن نعمتونه راپرېږده. بس زه د تا ډوډۍ نه غواړم، ما ته خدای راکړې، زما پلار نیکه ساتلې. دا جرګه د دغه دپاره موږ راغوښتې ده. خوندي هم راغلي دي، غړیاني مشران نور هم راغلي دي. بله خبره عزیزانو، دا زه چې وایم چې دا جرګه یو مستقل شی جن جوړ کړي، ته یې جن جوړ کړي. 2 وزیر، 2 مسعود، 2 افریدي، 2 شینواري، کاکړ، پلانا ګرد پوهان خلک، لطیف افریدی پکښې، افراسیاب خان خټک پکښې، باچا خان مرکز پکښې، رفیق پښتون پکښې. کښېنئ د دې سه یو مستقل شی را جوړ کړي. داسې مستقل شی چې بالکل خلک په دې پوه شي، تر امریکې پورې چې وروره دا جرګه د پښتونخوا وطن کالخوایه ده. دا د یوه سړي کار نه دی، دا د یوې پارټۍ کار نه دی، دا د دې قام جرګه ده، دا د هر شي کالخوایه ده. دا وکیلان هم لري، دا پروفیسران هم لري، دا عالمان هم لري، دا ملایان هم لري، دا هر شی لري. او که مجبوري شوه بیا دا لنډ لرګي چې رااخلي دا خلک هم لري. عزیزانو زما مطلب دا دی، زه خواست کوم مهرباني وکړئ مشران خلک نشي کېدی په دا 3 ورځې خو سره کښېویږدو، بحث پر وکړئ. د هر خیره څه 2 سړي دغه ناست دی، دریا خان، افریدي دي، شینواري دي، بلاګوري دي، سره کښې دي، موږ ته دي پوهان خلک نه کړي، موږ ته منه ځان ته. وزیر دي سره کښېني، نواب ایاز خان جوګیزی ناست دی، د خدای ژوب پراخ دی، مراڼې ناست دي، مستخیل ناست دي، په دې کې نیازي به راځي، نیازیان به راسي، زموږ ګوجر وروڼه دي، راسئ سره کښېنو. د دې خپل کام په پاکستان کې دننه د پاکستان د عین مطابق، د انسانیت د عین مطابق، د پښتو د عین مطابق، د مسلمان د عین مطابق د دې خپل کام صفونه به تیار کړو. هېڅ بلا موږ نه وایو، هېڅ بلا. 2 واره جرګې شوي دي. یو وار چې پهلوي سلطنت کندهار نیولی و، میرویس نیکه همت وکړ، سره راغونډې کړل، دغه ډېر په ښه شعر کښته راوستی، باري جهاني شعر وکړه، د چا شعر رضا احمد، چې دا بګړۍ به سره یو کېږي او د دې څخه به یو طوفان جوړېږي. راسئ چې د دې څخه یو ښایسته طوفان، د خیر طوفان، داسې طوفان لکه میرویس نیکه چې جوړ کړ، یا داسې طوفان لکه احمدشاه بابا چې راوست. راسئ دې دپاره کار وکړو. نن شکر دی 21مه صدۍ ده. موږ پښتونخوا ملي پارټۍ موږ په افغانستان کې دا 3 کاله دا خبره کوله چې د پښتانه 3 جرګې ضرورت دی. یوه دغه جرګه دا خو اوس لا ده وسوه، یوه جرګه باچا خان مرکز کې وسوه، زنده‌باد، یوه جرګه خاموش وکړ زموږ په 400 کې، دا جرګه هم د دوی ده، دا هم شریکه ده. دا دی په دې کې ګرد پښتون د پښتونخوا وطن راغونډ دی. دا زموږ جرګه نه ده، دا د پښتانه جرګه ده. دا د یوه وسوه، یوه جرګه د هلته غواړي چې موږ هم ورسو، دوی هم یي. او یوه جرګه په یورپ کې غواړي زموږ وطن باندې چې د حملې وسوې په هره بیخیري کې خدای خیر پېښوي. په دا بیخیري کې په زرګونو د واک خاوندان پښتانه عزیزان افغانان یورپ امریکا د دنیا له ولاړه. هلته یې اوس 10 کال دی. د دې ګردو په کورو کې د نوې زمانې زورورې نجونې، زورور هلکان، پروفیسران، ډاکټران، د فزیکس، د میتمټیکس، د څه ماهران تیار ناست، خالي چې موږ دا جرګه دغه ورته جوړه کړي. په هیڅ افغانستان یا پښتونستان یا پښتانه نشي بنده کېدلی. خلک به راځي. نو ورونو موږ دا دپاره جرګه بللې ده، د هر چا څه خواست کوو، د هر چا څه خواست کوو. وایي پښتانه پلاني ځای کې موږ دا وکړل، هلته پلاني TTP وکړه، PTT وکړه، څه بلا. هلکه خو په ګرد مسعود کې په سل کې 300 دهشتګرد و.
تا ګرد مسعود ولې کډه کوي؟ تا ګرد مسعود ولې وشاړئ د وطنه؟ او بیا دې د مسعود خوارانو خدای دې نه کړي خواران قبایل په ولد دي مسعود د غرو خلک دي ابادي یې ډېره ده خلاصه مځکه یو سپین کیره غزی دی هغه چې وروبېشي یوه کاله ته دغه مځکه ورسېږي لکه دا خیمه نو دوی په کوټو کې لوړ په غرو کې خپل کورونه جوړ کړي دا یې په جوازو وویشتې پاکستان په سوو په جوازو یې وویشتې په وزیرستان کې په زلګونو خلک په زلګونو په فریدو کې د یوه سر باړه کې دا که دغه په معنا یې واخې د پیسو په معنا په عربا او تاوان په باړه کې وشو شمالي وزیرستان کې ما خیال څو زره دوکانه او ماته وزیر وویل چې زموږ دغه پګړۍ 10 لکه روپیو داسې اوار کړی دی د کرکټ میدان زموږ پوځیان ورسې ویل راځئ د کرکټ میچ وکړو زما مارکېټ به ته اواره ما به کډه کوې زما کور زما کشران به بې عزته کوې بیا به ته ما ته ډول ویې زه به تا ته اتڼ کوم پلار لیونی کې مغزه خلک تا ته به اتڼ کوم کښېنه زنده‌باد کښېنه هېڅ کښېنه مهرباني وکړه ما به بې عزته کوې یو موږ دا ملک یې اوسېدل غواړو دا زموږ ملک دی بلکل زنده‌باد نشي زنده‌باد کېدای چې پښتون زنده‌باد نشي چې بلوچ نشي زنده‌باد پاکستان نشي زنده‌باد کېدلی چې سندی نشي زنده‌باد هغه نشي زنده‌باد کېدلی نو عزیزانو موږ دا د پښتونخوا وطن جرګه ځکه رابللې وه چې پر دې ګردو خبرو که په کراچي کې دی که بل ځای دي د پښتانه مشکلات اوس د سند وزیران چې د پاکستان څخه پیسې غواړي د خپلې صوبې دپاره نو زموږ 80 لکه یا 80 لکه یا 100 لکه پښتانه چې په سند کې دي هغه شمار دي په دوی کې د هغو پر سر پیسې وړي او چې ته ماته صوبایي اسمبلۍ سیټ راکړه وایي ته پردی سړی د پاکستان آیین و 6 لکه خلکو ته یو قومي اسمبلۍ سیټ وکړي دا یې 7 لکه دا یې 8 لکه کسانو ته یو قومي اسمبلۍ سیټ کوي که ته په سند کې 80 لکه خلک یې ستا 10 قومي اسمبلۍ سیټ حق دی یو نیم سل صوبایي اسمبلۍ حق دی میونسپل کمیټې په زرګونو دا ګردې خبرې عزیزانو بس موږ ته قربانۍ یو خفه کېږي به نه دال څپټۍ به برو به نو چې خپله تکړه خلک یې بې څه د شی الواوې راوړي کور یې ودان خو که موږ ته عزت نه وکړي ډېر موږ نه ونازولت موږ وس کړی دی موږ ته قربانۍ یو د موږ سره عقل شریک د موږ سره پوه شریکه کوي 3 ورځې پر وګایو موږ ستونزې او زموږ وسایل پر دې به ماهران پوهان خلک ځوانان پروفیسوران به راسي موږ ته به یې وښیي چې زموږ اوبه څنګه دي زموږ تیل څنګه دي زموږ تمباکو څنګه دي زموږ پلانات څنګه دي پیسې مې څو دي اوبه د تربیله ډیم چې دوی جوړ کړي د تربیله ډیم چې جوړاوه زموږ د ریاست ام د کلات سټیټ چې و د ام د خلکو مځکې و کورونه وو واده یې ورسره وکړه ول دلته موږ ډم جوړوو بیا که دا ستۍ دا درې تر لاندې سوې یا مې دا دغه لاندې سو دونې پیسې به درکوو تر اوسه یې نه دي ورکوي داسې به یې ورکوي که خدای کړه دا جرګه دې پر لاس پرېږده کړي داسې به یې ورکوي لکه پوروړی چې و پوروړي ته پور ورکوي د ده پلار به یې هم ورکوي هر څوک چې ورکوي به دا پیسې نه دي ورکړي 15,000 کیوسیکه اوبه به یې د ثوابۍ و خوشکاوه ته ورکولې چې تربیله جوړه سوه نه دي ورکړي دا ټولې خبرې عزیزانو سره ناست یو 3 ورځې خدای دې د بد نظره وساتي دا د پښتانه جرګه د عزیزانو چې ولاړه کور ته هر سړی به 1 کیلو سپلني دودوي چې نظر نیسي 1 کیلو سپلني به دودوو د مسخیره تر سوی در ګلګته تر ګلګته تر مالکان تر سواته مختار خان خو به یو ګونۍ سپلني پیدا کړي سوات والا عزیزانو دا نور مجلس دی مجلسونه به تاسې کوئ تاسې کور ودان دلته راغلي یاست نور هم ملګري راځي موږ تاسې ډېره مننه ډېره شکریه خدای دې زموږ وروستی دا وروري نن د جمعې ورځ ده الله پاک دې زموږ دې کام ته اتفاق ورکړي خدای پاک دې موږ ته همت راکړي خدای پاک دې موږ ته پښتانه تکړه خلک یو پښتانه تکړه خلک یو پر یو ایکړ مځکو باندې موږ د دنیا بدۍ کوو دا بدۍ به نه کوو پر دې هم غږېږو بله خبر ما یېره سوه نواب صاحب هم ناست دی دریا خان هم ناست دی دا جرګه زه چې وایم مستقل شی جوړ کړو راسئ دا جرګه
پکار ده چې د ښو خلکو یو داسې جرګه جوړه کړي زموږ ټبرونه په بدۍ سره اخته دي یا بل اخته کړي دو تاڼی و دغه کږه سره لري مراڼی څوک به سره خلاصوي دو تاڼی و وزیر کږه سره لري دا به څوک خلاصوي وزیر په خپله په آپاس کې به دغه سره لري مندوخیل او سلیمان خیل کږه سره لري لغون پر کمردین باندې لغون او سلیمان خیل کږه سره لري دا جرګه دې پر دې هم سوچ وکړي نواب صاحب ځوان سړی دی نواب صاحب په دې ګډېدلی شي د ځان سره بیولی شي د هر ټبر ښه پوهان خلک چې ورشي ورته کښېني قرآن شریف هم دا وایي او دا جرګه که موږ خدای دې سره متحده کړله او سم شی مې جوړ کړي دا جرګه د دې جرګې جواب هېڅوک نه لري په دې کې هر څوک شته هېڅوک تر دې زورور نه دی قرآن شریف الله پاک وایي علما ناست دي وایي که دوو مسلمانانو جنګ سره وکړ تاسې سوله وکړئ او بیا ورسئ ورته کښېنئ بیا داسې که چیرې په پوه شوې چې دا سړی ګرم دی پر لار نه ځي دا سړی بردار ځي قرآن شریف وایي و د دې ګرم سره جنګ وکړه فقتلو یا قتلو جنګ ورسره وکړه لاس یې وپېچه خو چې دی تیار شو بیا یې روغه په انصاف ور وکړه عزیزان دا جرګه دونه وزیر ملک حیات خان او د ده ملګري محترم مشر ته پښتني دستار لوګي ورتړي ملک حیات خان او د ده ملګري खाली कराऊ रहेगी मेरा अपना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دمو ډېر لري زینا رغلي پښتنې وړي تو سه نن دا څه کومه تر رغلي وستا میرا خورا چلا پټانلو دا دې فقيرې پی دې خورنا انګريز تشته دراو نن دې کې ما مو خان لا ځای صاحب رغلا دا نن ډېر وخت نه دې کام تر دي او دې کام تر مخاطب کېږي د سوال کوم او ډېر فائدې دی کوم د پښتنو ورو کنن مونږ د خپل حق لپاره आवाज اوچت نکړو نو بیا داسې وخت نه راځي راپاسئ چې خپل حق لپاره پښتون سړی ګریوان کې لاس اچوي دا خبرې نشته پښتون سړی خپل حق ته لاس لاندې نه نیسي زه د بل قوم طرف نه زما ورور دی امیر بل محترم دا پیر کیسرا برسا صاحب چې هغه په کمي کیسې باندې آګوی شمک شي میډیا بل ملګری دا فرمان چیف آف میراکل پیر قداس خان دا د میر غونډې دې سره مینا او کمینا اتحاد ته چې سټین لیمټ ضرورت وي ان شاء الله د باندې کوم ته مخ شي ډیر مهرباني ملک حیات مراک شریف منظور صاحب کې مشر عبدالخاموش لپاره وخت د یو ډیر غلي دي زه خلکو خدای دې څومره د شایست د نظر اور دی په دې خاوره کې څومره د شایست د نظر اور دی په دې خاوره کې
څومره خاموشي ده څومره شور دی په دې خاوره کې چا پرې تیری ونه کړ او چا پکې سر ونه خوړ څومره بېوسي ده